الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. محترمو زمونږ چې مخکني کوم مشایخو کوم موضوعګانو باندې بیانونه وکړل تاسو واورېده، ډېر فایدهمند بیانونه و. الله رب العزت موږ له هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د پروګرام په دې حصه کې ورونو زمونږ مشهور او ډېر محترم شیخ چې هغه په موجوده وخت کې ما تاسو ته مخکې وویله چې په عربو کې او عجمو کې په اجمال ماشاءالله په نر او ښځو کې یو مطرح شخصیت او د دعوت یو مشهور داعي او ځلانده ستوری محترم شیخ ابو حسان اسحاق سواتی حفظه الله تعالی ورعاه هغه دی چې ټولو خلکو ته محبوب دی د بیانونو په وجه، او الله رب العزت ولې داسې یو طاقت ورکړی دی چې داسې یو بیان کوي چې هر سړی هغه د بیان په وجه باندې خپله جذب کیږي او د هغې سره مینه او محبت کوي. نو دې ورونو سره دی نه چې شیخ اوقات ډېر مشهور همیشه دپاره مصروفي او هر ځای کې د هغې نه طلبي د بیانونو، خو محترم شیخ موږ ته وخت راکړه او دلته راغلی دی، تکلیف یې برداشت کړی دی. الله رب العزت د هغې له جزای خیر ورکړي. نو د پروګرام په دې حصه کې موږ د محترم شیخ نه احترامانه هیله کوو چې هغې راشي او موږ ته په خپله موضوع باندې قرآن او حدیث په رڼا کې بیان وکړي. هغې د موضوع عنوان دی اسباب الوقوف فی ظل العرش، د الله تعالی د عرش په سوري کې د ودرېدو اسباب. دا یو مهمه موضوع ده ورونو، نو ډېر په توجه سره واورئ. نو موږ د جناب محترم فضیلة الشیخ نه احترامانه هیله کوو چې هغې راشي او تاسو ته خپله موضوع تقدیم کړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى د قدرت په نښو کې یوه نښه دا ده چې دا شپه او ورځ بدلی را بدلی او دا جمع او دا موسمونه دا بدلی را بدلی. نو کله جمع کله اوړی او کله پسرلی. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، او په دې کې غټ عبرتونه پراته دي د عقل د خاوندانو دپاره، د سترګو د خاوندانو دپاره، او د چا زړه چې ژوندی د هغه دپاره. دا ګرمي چې راشي نو انسانان د هغې نه تنګ شي، او چې د چا سره میلاویږي هغه شکایت کوي چې ګرمي ډېره ده او موږ یې تنګ کړو او موږ یې ستړي کړو. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، اشتکت النار الى ربها. د جهنم یو ورځ الله ته شکایت وکړو، یا ربي اکل بعضی بعضا، وی الله زما بعضې څه به بعض لګیا ده، د اور یو بل خوري، دومره سخت اور دی. فأذن لها بنفسین، نو الله سبحانه وتعالی دې اور له اجازت ورکړو چې ته دوه ساګانې اخله، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. نو چې کله ساه راکاږي داسې دننه راکاږي نو دا جمعي، او چې کله دا ساه راپرېږدي نو دا وړی. نو مؤمن چې دی هغه دې ګرمۍ ته چې وګوري چې الله سبحانه وتعالی څنګه قادر باچا دی په لږ وخت کې داسې ګرمي راولي چې بیا موږ کوششونه کوو خو ګرمي ختمیږي نه، نو د هغې د لاسه بیا دی د آخرت هغه ګرمي را یاده کړي. د آخرت ورځ د سخت ورځ ده، او د آخرت ورځ هغه داسې احوال دي هلته
د موبایل بندې کې دا زما درخواست دی تاسو ته مزه نه کوي بار بار وینا او د الله په کور کې سړی ناست او موبایل یې کړنګي څه مطلب شو موږ ناست بیان ته یو او په مخه په جیب کې سندرې لګي موبایل بند یې ساتئ سایلنټ یې کړئ الله نه ویریږئ او بیان هغه ترتیب او طبیعت ټول خراب شي موږ دا خبره کوله چې د قیامت ورځ چې د هغه د سخت ورځ ده او هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی د هغې مبارک کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الله خپل پیغمبر ته پیغمبر د خلک ویرو د مصیبت ته ورځې نه هغه ورځ چې د انسانانو د زړونه به د مرو ته راورسي نو په ورځ باندې ډېرې سختي ده زموږ موضوع دا نه دی چې موږ د قیامت هغه سختي بیان کړو خو یو سخته پکې دا ده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی او دا حدیث د مقداد بن الاسود رضی الله عنه دی وی چې تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی دا نور د انسانانو ته رانږدې کړي تر دې چې د یو میل په فاصله باندې وي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة رسول صلی الله علیه وسلم وی چې بعض خلک به په دې خولو کې د دې ګیټو پورې ډکي د ګیټو پورې ولاړي نو بعض خلک به په دې خولو کې د دې زنګنانو پورې ولاړي او بعض خلک به د دې بډې پورې به د خولې را رسېدلي او بعض به پکې داسې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه او دا بعض خلک به بالکل په دې خولو کې ډوبي دا به ډېر بدبخته خلک نو څنګه چې د انسان اعمالي او چې څومره ستا اعمالي د هغې په اندازه باندې به ته دې ګرمۍ نه بچ کېږي او یا به دې خولو کې ودرېږي نو کله چې موږ د هغه ګرمۍ باس کوو نو هلته یو سوری هم شتي چې الله سبحانه وتعالی به د نیکانو بندګانو له او د خپلو خاص بندګانو له به ورکوي چې هغه به د رحمان د عرش سوری د رحمان د عرش په دې سوري کې به بعض خلک ودرېږي موږ باندې چې کله سخت راشي د ګرمۍ نو موږ کوشش کوو چې په څه طریقه باندې دې نه ځان بچ کړو د هغې لپاره موږ ایسیان هم لګوو د هغې لپاره موږ پنکې لګوو د هغې لپاره جنریټرې لګوو او د هغې لپاره پیسې خرچ کوو د هغې لپاره په دې پردو ملکونو کې مزدوریانې کوو خو صرف دا چې زموږ بچي او موږ او زموږ مشران د دې ګرمۍ نه بچ شي نو بیا خو پکار دا دی چې د هغه ګرمۍ نه د بچ کېدو هم انسان سوچ وکړي او هغه ورځ باندې به څنګه د دې سختو نه ځان بچ کوي چې الله سبحانه وتعالی وایي یوم یجعل الولدان شیبا الله وایي په هغه ورځ باندې به د ماشومانان هم بوډاګانې شي یوم یجعل الولدان شیبا ځکه یو شاعر وایي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا أنت أغرز رأيك دوك شوية بالدنيا باني بالدنيا باني دوك شوية إذا أنت أغرز رأيك بكم ورج بدا أسمان أو دا زمك الله ختمي أو دا نور دا رنا بختميگي او دا نور به الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته رانږدې کوي تر دې چې دوی به د سر باندې به لپاسي وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور او په هغه ورځ باندې به عملنامې راښکاره کېږي او پردې به اوچتېږي د ډېرو غټو اعمالونه الله اکبر په هغه ورځ باندې به ډېر پټ اعمال راښکاره کېږي ذکر الله سبحانه وتعالی سوی یوم تبلى السرائر الله په ورځ به پټې خبرې راښکاره کړي په سینو کې د نسري هغه به الله راښکاره کوي ما ته چې د شپې کم ګناهونه کوو دا به الله راښکاره کوي کم چې موږ په پټه د خلکو نه کړي دي چا لیدلي نه یو هغه به الله راښکاره کوي د هر سبب هغه ورځ راښکاره کېږي نو شاعر وایي ځان ته دغه ورځ رایاده کړه
بیا ډېر عجیبه خبره کوي واذا الولید بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. او ماشوم به په هغه ورځ د مور پورې بنخته مور پورې یریږي به د دې نه چې چېرته الله راله عذاب رانه کړي نو بغیر ګناه نه دا ماشوم یریږي نو د هغه انسان به څه حالي چې هغه ډېر وختونه په دې ګناهونو کې تېر کړي دي غالبا وختونه د هغه په ګناهونو کې تېر شي په هغه ورځ باندې به زما استاذ څه حالي چې الله سبحانه وتعالی فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسبونه بنئ څوک به یو بل پیژني نه د چا تلي چې درنې شي هغه کامیاب دي ومن خفت موازینه او د چا تلي چې سپکې شوې فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون هغه خلک به چې دی نو جهنم ته ځي. الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون دا اور به د مخ ته رارسي دومره زورور اور به الله به ورته وایي ألم تكن آیاتي تتلى عليكم ولې زما آیتونه ستاسو مخکې نه لوستی کېدو سو خلکو دین بیانو علماو دین بیانو پیغمبرانو دین بیانو هغوی نصیحتونه کول کتابونه مې درلېږلي تاسو بیا هم دا خبره نه منله هغو به له جواب ورکړي وجه جهنم ته راتلو څه ده او وجه د ناکامیابۍ څه ده دې ته غوږ کېږده قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يلا وي نور سنوخ بدبختي ربنا غالبا شي انسان بدبختش او د اخرت هغه ژوند تبه ورباد شي نو بیا به الله ته څه وایي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وی الله مونږ واپس کړي دنیا ته که بیا چېرته مونږ دې ګناهونو ته راواپس شو نو بیا خو مونږ ظالمان یو مونږ ګناهونه نه کوو مونږ به څنګه چې ته وایې داسې ژوند به تېرو خو مونږ یو پیر دی جهنم نه راوباسه. الله به ورته څه وایي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله به ورته داسې نه وایي چې غلي شي الله ورته وایي کورې شئ الله به ورته وایي کورې شئ فیها په دې جهنم کې ولا تکلمون او ما سره خبرې مه کوئ. د هغې نه مخکې چې انسان د قیامت په ورځ دا ارمانونه کوي چې الله ما واپس کړي دنیا ته موږ له پکار ده چې کوشش وکړو چې داسې اسباب پیدا کړو چې د هغه د سختې ورځې د دې ګرمۍ نه بچ شو او په هغه ورځ به بعض خلک د الله سبحانه وتعالی د عرش په سوري کې به ولاړي او کومو خلکو ته چې دا سوری میلاو شي نو د دې ورځې مقدار خو 50,000 کاله دی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله به دا خلک رب العالمین ته ولاړي لغړ توغړ خپې بله خپې نه به خوراکي او نه به څښاکي نو سوچ وکړه چې د چا سره پکې د الله سبحانه وتعالی د عرش دا سوری نه وي د ده به څه حالي خو کومو خلکو ته چې دا سوری میلاو شي سره د دې سوري یو نعمت دا دی چې الله به دا ورځ هم لنډوي ځکه حدیث کې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. مؤمن بني بداو دورز 50,000 کاله غټ ورځ ده کنه دا به په دې مؤمن باندې دومره لنډی شي لکه نور ډوبېدو دا ټیم چې دغه مختصر وخت دا به مؤمن دپاره داسې لنډي خو د هغه سړي دپاره چې اعمال یې کړی او کوشش یې کړی ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې وایي والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې زما ساده انه ليخفف على المؤمن مؤمن باندې به دا ورځ اسانه حتى يكون اخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا نو د 50,000 کاله ورځ به په دې تېرې شي لکه دی چې یو فرض مونځ کوي په دنیا کې خو د هغه چا دپاره چې فرض مونځونه په دنیا کې ډېر کړي نو هغه به د فرض منځه مره انتظار کوي چې فرض مونځونه یې کړي او کوشش یې کړی چې د الله سبحانه وتعالی سره یو رابطه قایمه کړي نه که خلک دا تپوسونه کوي چې د ګرمۍ نه به څنګه بچ کېږو د دنیا نو موږ به دا تپوس کوو چې د آخرت د ګرمۍ نه به څنګه بچ کېږو او زه او ته او هغوی او دوی موږ ټول به د قیامت په ورځ کوم ځای کې ولاړ یو د چا سره به ولاړ یو د چا په خوا کې به ولاړ یو د چا سره به زموږ حشر کېږي دا ټول هغه سوالونه دي چې دا د مسلمان په زړه کې راځي د دې د جواب پیدا کولو کوشش پکار دی
او داسې جواب چې انسان به مطمئن شي که زه داسې وم نو بیا خو ښه ده